خپل لور خور چاته وینا کول د هیڅ بې غیرتوب نه دي. خو زمونږ پښتنو په دې مسله کې افراط او تفریط کړی دی. یو طرف ته هم زیاتې دی، بل طرف ته هم زیاتې دی. او هغه داسې که یو سړی چاته دا ووایي، اول خو وایي نه وایي دا بې غیرتوب دی. دا د پښتنو خپل اصول دی. وایي چاته د خور لور ویل دا بې غیرتوب دی، دا هسې کمزورې خبره. مشکل هلته بل دا دی، که ته چاته دا ووایم یو ښه سړی دی او تا ورته ووایي، سوال دې جنۍ ته کور کې وایي ته به خپله موږ ته راګزار کړي، نو دواړو طرفونو ته مسله ده، دواړو طرفونو ته جهالت دی. اول دا مسله یاده کوي چې یو سړی په دې انتظار ناسي چې زما په لور خور پسې که هر څوک راغی زه به یې ورکړم، ته په دې انتظار ناسي. د دې نه ښه دا ده چې ته یو دې سړي له ورکړي چې د دې ژوند پرې ښایسته وي سبا له، او دغه غیرت جیب کې کېږدي لږ ساعت له. یعنې اوس یو سړی انتظار کې دی چې نه ما ته به لازم وینا کېږي، او ده ته چا وینا ونه کړه، یو نشهیز راغی، یو بد کرداره راغی، ده ته یې وینا وکړه، ده وله ورکړه. حالانکې د ده په نظر کې یو څو کسان وو چې هغه ښه خلک وو، دیندار وو، درانه وو، هر اعتبار سره ښه خلک وو. خو ده وی چې دې کې زه کمزوری ښکارم که زه چېرته وینا وکړم دوی ته، نقصان هلته وشو. نو دا ځکه دا خبر اولنی او اخرنی یاده کوي چې حدیث کې راځي ټول نه زیات غیرتي رسول الله صلی الله علیه وسلم وی الله دی او بیا زه یم، او بیا دا صحابه کرام دي. دوی چې څنګه د غیرت خیال ساتلی دی که نه، داسې له تاریخ کې چا نه دی ساتلی د غیرت. زموږ به څه غیرت یې د دوی په مخ کې ذکر کول، دیني غیرت، هر قسمه غیرت به دوی کوي. دویمه خبره که یو سړي تا ته وینا وکړه، دا اوس د راز خبرې رالي بیا ښه، یو سړي تا ته وینا وکړه چې یاره زما لور ده یا خور ده، اشاراتو کې خبره خلک کوي، دا د انتهایی نیچ انسان او د ډېر سپک سړي کار دی چې دی بیا خلکو ته خبره راښکاره کړي او هر چا ته وایي یاره پلاني ما ته وایي چې لور او پلاني ما ته وایي چې خور. دا سپکې خبرې چې څوک داسې نه کوي. هغه تا سره پته یې زړه وختو، ته ورته ښه سړی ښکاره شو، ته یې خبر وکړه، احسان یې درسره کړی، نه مني خبره بنده کړه. دلته ګورې دا قیصه په خپله ګورې عمر بن خطاب کړی ده، که دې عمر بن خطاب نه وی کړی نو څوک ترې نه خبرېدو. عثمان بیا خلکو ته وایي چې ما ته خو وینا کړې وه، ابوبکر چا ته وایي د ځان نه چې ما ته خو وینا کړې وه، نه، خبره په خپله د هغه جنۍ پلار وکړه چې ما سره داسې مسله راغلې وه. بله مسله که څوک درته وینا وکړي او هغه جنۍ تا واده کړه، دا د دې سړي احسان ګڼه، د دې د لاسه جنۍ نه سپکېږي او نه هغې ته دا خبره کوه. دا د کمزورو خلکو کار دی، دا د بد اخلاقو خلکو کار دی چې جنۍ ته بیا په مخه دا وي. دا خو لا پرېږده چې سامان یې جنۍ له لږ کړی او پلار یې غریب وي، دا سړی ورته وایي پتیله دې نه وه راوړې، او بیا چې بهر ته راوځي برېټ داسې دغه کړي، موږ وایي پښتانه او پلاني نسب او خیل هر څه جیب کې کېږي، ته به د ښځې پتیلې ته راشي او ته په دې انتظار یې چې ماله به واشنګ مشین راوړي او ماله به فریج راوړي او ماله به فریزر راوړي، څه برېت تاوې راتاوې. او بیا ښځې ته به کور کې دا که چېرته کور کې ښځې له څوک دا طعنه ورکړي، پکار ده چې سړی جواب ورکړي چې ګوره یو خبره یاده کوي، د ټولو قدر او احترام کوم، د ټولو په ما حق دی او زما بې حق دی. وګوره زما ښځې ته به دا قسمه سپکې خبرې نه کوئ چې ستا سره دا نه و تا سره دا نه و. اول خو لازم نه و چې کړی وې، او چې کولی نو کیدی شي د پلار یې وس نه و، د وروڼو یې وس نه و، غریبي وه، بس ته ثابت انسان یې موږ له راکو، لوی کړی او ځان یې پرې ستړی کړی او موږ له یې دقه شان راکو، نور زموږ سره څه ښه وکړي. په کار دا دی چې هسې دا هم نه مناسب، خو په کار دا دی چې دا جنۍ کور والا د هلک کور نه ګیلې کوي، ځکه چې دوی احسان کړی، دوی جنۍ ورکړې ده. الټه به چې ځوان به ناسي ځان ته به ځوان شیر وي، او د ده به پیدایش باندې لا ډزې هم شوي وي، هلک پیدا شوی، او هغه بیا پتیلو ته او ګیلاسونو ته او سمسو ته پروت وي بیا چې ښځه به څه سامان راوړي، او ټول په انتظار کې دي، وایي نن شپه به سامان را رسي ښه، او سبا به را رسي، او بیا یې شماري او بیا یې ګوري. دا خبرې مزه نه کوي. دا رسم و رواج موږ کې د هندوانو نه پوخانه پاتې شوی. هندوانو ډېر رواجونه اوس هم زموږ په دې علاقو کې چلېږي، د هندوانو رواجونه. او چې تاریخ راوالي که نه، تاریخ په سوونو کلونو مخکې، او چې څوک د تاریخ شوقي ني، نن سبا خو موږ د خپل تاریخ نه هم نه یو خبر، چې بعضو له
وی د هغه یو نه یې تپوس وکړو چې قوم دې څه دی؟ یاره وایي توکل په الله دې پوښتنه ولیکه. دې خبر هم نه دی چې د څه تاریخ دی. تاریخ خپل وپېژنئ، پښتانه څنګه راغلي دي، د کوم ځای نه راغلي دي، کوم ځای کې آباد شوي دي، بیا دوی د علاقې څنګه قبضه کړي دي، د دوی مشر څوک و، د دوی نیکه څوک و مشر، دا قسمه خبرې معلومې کوي. قوم اله پاتې کېږي چې کله تاریخ ژوندی. نو دا ډېرې علاقې داسې وي چې دا د هندوانو سره وي د پوخانه، ځکه ډېر علاقو نومونه به ویني چې هغه د هندوانو په نومونو باندې، دا بیا دوی نه نیوی شوي دي، خو هغه رسمونه او رواجونه بیا هم باقي پاتې شوي دي پکې. بعض په هغه رسمونو رواجونو کې یو دا رواج دی د جنۍ دې سامان ته چې ډډه لګولي چې دا به سامان د کور نه راوړي او دغه به. نو که چېرته څوک چاته وینا وکړي چې زما لور ده یا خور ده په اشاراتو کې یا واضحه، نو اولنی کار به دا وکړي چې دې سړي له به صفا جواب ورکړي، یا ها یا نه یا ټې. دویمه دا خبره به هېڅ چاته نه بیانې، او هغه لور ته او خور ته به قطعا نه بیانې. درېیمه دا طعنه به دې له چېرته په ژوند کې بیا نه ورکړي، نه به یې کور والا ورکړي. زمونږ پښتنو کې خو بعضو کې دومره جهالت دی، یعنی کور ته یو کس ورغی رشته غواړي، او دا کور والا دا خلک خوښ شو، ورته وایي صحیح ده موږ به خپله لور تاسو له درکړو، موږ خور تاسو له درک. سبا له ورته وایي په یو وینا یې راکړې، یعنې په یو کې دې هم نه معاف کوي که نه، څه په یو وینا یې راګزار کړې. دا خبرې پرېږدي، مزه نه کوي. او درون فطرت والا او ضمیر والا سړی دا خبرې بدي ګڼي که ښې ګڼي؟ بدي ګڼي. چې هغه تا ته به جواب کې دا وایي خو ښځه د غریبه ویلی نه شي تا ته، چې ته چې وایي چې په یو وینا در کړم، نو سوال له خو ته راغلی وي کور ته، ته رالې سوال دې کوو چې موږ له خور لور را کوي. نو موږ خو وروسته ها وکړه، خو اول سوال چا کړی دی؟ اول سوال تا کړی دی. خو دا خبرې مزه نه کوي. دنیا کې دا رشتې دقه شان جوړېږي، څوک لاړ شي وینا وکړي، هغوی په اوله وینا ها وکړي، کله په دویمه کله په درېیمه، او کله جنۍ کور والا کې یو مشر هغه بل کور کې چاته ووایي یا هغه هلک ته به خپله ووایي زه به له لور درکړم زه به له خور درکړم. د دنیا دا رسم و رواج د پخوا نه را روان دي. پوه شوې په دې مسله که نه؟